السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولای شو په ایکسل کې انیمیشنونه حرکتونه جوړ کړو؟ مختلف قسمه انیمیشنونه، هر کوم انیمیشن تاسو غواړئ جوړولی شئ وی بي په تر باندې. فار ایگزامپل دلته ما یو دا موټر جوړ کړی ده او هغه ته مې انیمیشن ورکړی ده، ټایر ته مې روټیټ او انیمیشن د ایکس په محور ورکړی ده، دې ته مې دا یو مثال ریکټینګل یا مثلث ده، خو مګر دا اپ ساید اینډ ډاون ساید سټاپس د ګریډینټس دي، هغه مې ټرانسپیرنسي پر تر راوستي دي، یا تقریبا کم ټرانسپیرنسي مې ورکړې ده. او دا روټیټ کوي. تاسو پام وکړئ دا کله چې له دې ځای نه را روانېږي نو دا د ایکس په محور باندې حرکت کوي تر دې ځای پورې، یا نه له دې پوینټ نه د کوارډینیټ د ایکس نه تر دې کوارډینیټ د ایکس پورې راځي. نو څرنګه هم دې ته انیمیشن ورکولی شو، دا وړ موټر جوړول شي، هر کوم انیمیشن تاسو غواړئ د وی بي په ترو باندې دا کار کولی شو. نو د دې کار لپاره به څنګه کولی شو؟ په لومړني سټپ کې زه راځم، اسانه طریقه د موټر د انیمیشن لپاره درته ښیم. د دې شاته بیک ګراوند کې ما یو څه کوډ کړی ده، هغه کوډ هم تاسې هم کتلی شئ. په دې طریقه باندې ما یو څه کوډ کړی ده، دا اوبجیکټ مې کریټ کړي دي او د دې اوبجیکټ تر څنګ مې د دې دا لیفټ رایټ ته اساینمنټ کړی ده، او عیني وخت کې کلر چینجېده د دې سټاپ ټو لپاره، او داسې روټیشن مې ورکړی ده. نو سمپل کار لپاره راځم، زه دا هر څه را سره فقط یو دا نوی شیټ اخلم او په دې کې دا داسې سلیکټوم او د دې مرج اخلم او د دې بیک ګراوند هم دا کلر کې فل کوم، او بیا راځم دې کې یو سمپل ریکټینګل اخلم، داسې کلیک کوم او دلته یو ریکټینګل داسې ډیزاین باندې اخلم، او دې ډیزاین ته زه بیا همداسې کلر اچوم، په دې کلیک کوم او دلته راځم. د دې آوټلاین مې څه ورکړی، نو مې کړی ده، او بیا هم په دې سایټ کې هم یو لاین اخیستی تر دې پوینټ څه پورې، صحیح شو. او بیا هم د دې آوټلاین د دې ته مې ډبل والی دونه ورکړی او کلر مې ورته داسې سلیکټ کړی ده، او بیا بیرته هم دلته یو بل لاین دې ځای کې اخلم، او د دې ته مې داسې کلر اخیستی ده، او د دې آوټلاین سایز مې ورکړ. دا بیرته هم دې ځای نه مې یو بل لاین اخیستی ده له دې پوینټ نه بیا تر دې پوینټه پورې، او بیا هم دې ته داسې کلر اچولی ده، او دا مې داسې ډبل کړی ده، او بیا مې دې ته داسې یو ډیزاین وکړ. دا سلیکټ پینل ته راځم او دا بیا ټول سلیکټوم. کله چې مې ټول سلیکټ دې نه یو ګروپ جوړوم او دې ته یو بیول 3D ډیزاین ورکوم، او د دې 3D تر څنګ زه دې ته یو 3D روټیشن هم ورکوم. د 3D روټیشن کې بیا د دې پراپرټي ته راځم او دې نقطې ته راځم، او دا داسې کوم، او دا دې طرف ته داسې کوم. لس کې نه بلکې زه ورته وایم 310 311 بالکل صحیح شو. او دلته داسې ډیزاین کله چې مې دا داسې واچاو، اوس دلته زه غواړم موټر را واخلم، نو موټر ما سره یو تصویر ده، په دې کلیک کوم او دلته داسې ریکټینګل اخلم، او د دې فیل ته راځم، پکچر ته راځم، او ورک ته راځم، اپلاین پکچر سلیکټوم، ډاکومنټ ته راځم او پکچر ډبل کلیک کوم، او داسې یو څه سایز سره سیټ کوم. د دې آوټلاین څه ورکوم، نو پیل کوم، بس په دې باندې دې ته دا د ایکس په کوارډینیټ باندې ږدم، یعنی په دې نقطې به حرکت راکوي. نو د دا پیلن د دې شپ سي د 0 پوینټ ده، یعنی کوارډینیټ له 0 نه شروع کیږي، او پریزنت کوارډینیټ تر دې ځای نه به راځي. نو دا کوارډینیټ الټ اف 11 و هم الټ اف 11 دا وی بي را سره ډیلیټوم، او زه د دې امیډیټ وینډو کریټ کوم. یو ځل دا چې کوم د دې نوم چې د دې ریکټینګل، د دې ریکټینګل چې ده ریکټینګل 9 ده، زه ورته وایم کار، صحیح شو. او بیا زه دلته راځم، په دې کې د دې میسج باکس کې چې کولی شم، او امیډیټ وینډو هم، او زه دلته ورته وایم راته پرنټ کړه د شیټ 1 ډاټ شیپس د کار ډاټ لیفټ، هغه 225. نو 200 له 1
تر 225 پورې باید دا 225 پورې چې وکړي لوپ وکړي. نو زه بټن اخلم چې د هغه په اساس باندې دا څنګه وکړي یو انیمیټ یا حرکت وکړي. داسې یو بټن اخلم او دې ته همداسې یو سمپل ډیزاین اخلم او په دې باندې ایډیټ ټیکسټ سټارټ اخلم سلیکټوم او بیا راځم هوم ته د دې یو څه سایز غټوم او بولډوم یې سنټر ته یې راوړم دا تنظیمات ورته سموم. په دې باندې وی بی ای ماکرو اساین کوم او نیو ماکرو ورته اخلم او دلته یو اوبجیکټ کریټ کوم die message as shape set sh equal to sheet1.shapes the car. لدينا نیو اوبجیکټ جوړ کو وس دایم ای اخلم سپدې کې as integer او وس لوپ کوم چې لیونه تر 215 پورې 215 پورې لوپینګ وکړي تر هغه پورې دې شیپ ته حرکت ورکړي. نو فار ای مساوي کوم له 1 څخه 215 پورې سټیپ بلغام ډیفولټ 1 ده کوي ټاپي او کوي نه کوي راځم نیکسټ او شیپ خو معلوم سو شیپ نه مې دا اوبجیکټ جوړ کو اس اچ ډاټ لیفت مساوي کړه چې سره ل ا سره وی بی ای ډاټ دو ایونټس ته کمپیوټر لوډینګ ونه کی او د هر لوب ځل شو کې باید هغه ته اتوماتیک ډول ایونټډ یعنی موشن ورکی. زه راځم نیکسټ ټی غواړي کنه او دا څنګه کو سټاپ او مې کله کلیک باندې کو دا یو سمپل موشن حرکت وو. موږ کولای دا تیز حرکت هم ورته ورکو. نو سټیپ باید څو ورته واچو سټیپ باید 2 واخلي 2 کا واخلي بیا دینه ګریټ راځي صحیح دا مشکل نه لري خو یو الته ماینس کې او عدد کم راځي 2 کتری 3 اخلي دا او انیمیشن ورکول کوم سټایرونو حرکت ورکول دي لکه ما په دې پروجیکټ کې درته وویل په دې کې تاسو کلیک ور باندې وکړئ د دې ماکرو مې ډیلیټ کړی ده کنه ډونټ سیو کوم دا خو سمپل انیمیشن وکنه په دې کې اسانه وسټایر حرکت نه کوي او کوم سیما سر دغه ده په دې کې بیا ټایر هم حرکت لري یعنی هغه ټایر ته بیا سره کم حرکت ورکول شي کله کلیک وکړ دې کې ټایر هم په سیم ټایم کې حرکت کوي او دا لایټ هم حرکت کوي او کوم سی دغه ده په دې کې بیا دا خبره نشته په دې کې بیا یو سمپل موشن ور کوي ل لیفت ساید نه دې ساید ته نور به پورستي ویډیو کو